الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله په توفیق سره دا زمونږ دریم ناست او دریم نشست د منکرین حدیث او د غیر مسلمو د شبهات او د اعتراضات په جواب کې. غیر مسلم خو استهزاء کوي، ګستاخی کوي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دومره عمر د جنۍ سره واده کړو. هر چې منکرین حدیث دي نو هغوی د دغه حدیثونو په باره کې شبهې هغه د مسلمانانو ته مخامخ کوي. نو یو ځای په دې کې دي چې دوی هم خلکو ته دا وایي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې ادبي ده او ګستاخي ده چې موږ دا ووایو چې هغه د دومره عمر د جنۍ سره واده کړی او موږ د الله په توفیق سره دا خبره کوو چې دا هیڅ بې ادبي او ګستاخي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده، ځکه چې دا خبره په نقل سره هم ثابته ده، په عقل سره هم ثابته ده، فطرت هم مني، کافران هم مني، خو یو سړی ضد او عناد کې راشي. یعنی تاریخ روالی او دا زمونږ درېیمه ناسته ده که دا هر خبره کې یعنی ما څه نه څه را جمع کولی ویلی وي نو خبره به ډېرې زیات اوږده شي. یعنی که چېرته داسې موږ وکړو چې راشو لټون شروع کړو که نه چې د دې یهودو نصاراو څه حال دی، د دوی جنکۍ په کم کم عمر کې واده شوي دي، بیا به خبره ډېره زیات اوږده شي. یعنې دوی هم دا خبره مني چې دې کې څه حرج نشته، یو جنۍ د کوروالی لایق ده اگر که عمر یې کمی، دې کې څه چل دی. بله دا چې یو صاحب بیان مې واورېدو نن، نو هغه دفاع د دغه خبرو کوله چې دا روایت کمزوره ده او دا صحیح نه ده او څنګه پیغمبر داسې وکړو او څنګه دا وکړو. عجیبه دا ده نو هغه دا وایي چې نکاح کېږي او کوروالی به ورسره هره کېږي چې د کوروالی لایق وي. نو دا خبره خو موږ هم کوو، موږ هم دا خبره کوو. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 6 کالو په عمر کې چې د عایشه رضی الله عنها سره واده وکړو نو بس هغه رخصت شو د هغه کور ته، انتظار د 3 کاله ونه شو، 9 کالو په عمر کې بیا هغه رخصت شوي، 9 کالو په عمر کې. او بیا دا تأویلات او دا وی الله چې قرآن کې وایي چې واللائي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن، او هغه جنکۍ چې د هغوی لا حیض نه دی راغلی د دوی عدت هم 3 میاشتې دی. نو یو خو دا داسې مولیان چې د علم چې ورسره نه وي دوی له قرآن هغه آیت ویلو هم صحیح نه ورځي، هغه آیت هم غلط ویلی دی. بیا د هغې نه بعد دا خبره چې وایي دې کې اکثر مفسرین او علما هغه خطا شوي دي، هغوی چې کوم تفسیر کړی. ښه نو تفسیر یې څه دی زه ته یې وکړه. وایي دلته معنی دا ده صحیح د نکاح کېږي، نکاح کېږي خو کوروالی به ورسره نه کېږي چې کله د کوروالی لایق نو دا خو بیا که خبرې ته راتاو شو، که خبرې له بیا راغلي نو دا خبره د قرآن هم ثابته ده چې د کم عمره جنۍ سره واده کېږي. دا جدا مسله ده چې دا د کوروالي لایق کېږي کله او کله نه، دا جدا مسله ده. پرون ما تاسو ته دې مسلې تفصیل ذکر کوو چې آیا دا کېدی شي چې یو جنۍ دې د 9 کالو یو د بالغه شي. په هغې باندې بعض آثار هغه ما تاسو ته ذکر کړو چې داسې کېدی شي، بلکې د عایشې رضی الله عنها روایت ما تاسو ته پیش کو، امام ترمذي راوړی دی، هغه وایي چې یو جنۍ 9 کالو ته ورسي نو دا ښځه شوه
یو جنۍ چې 9 کالو ته ورسي نو دا ښځه شوه. څنګه ښځه شوه؟ یعنې پیغله شوه. بله دا چې د موسم د زمانې د دې هر څه اثري. بلکې زه تاسو ته دا ووایم که نه، پرون ما تاسو ته وایي چې څوک دا خبره نه مني، د سره بلکل علم نشته. کور کې 2 وروڼه یي، 2 وروڼه د یو مور پلار نه پیدا یي، د دوی د بلوغ وخت یو شان دی. دا یو ورور به زر بالغ شي، دا بل به لږ وخت وایي، حالانکې دواړه د یو مور پلار نه پیدا دي. څه وجه ده چې دا یو زر بالغ کېږي؟ خو دا فرق راشي، کله په خوراک اثر کوي، کله دوايان هم اثر کوي. سړی علاج کوي، دا دوايان هم ګوره په سړي باندې اثر کوي. کله جسم کې داسې ګرمایش پیدا کړي چې هغې سره هغه بلوغ مخکې راشي. ښه لکه دا نن سبا چې دا کومه فتنه راوتې انټرنیټ ته، دا هم یو غټ کردار ادا کوي په دې کې چې د دې د لاسه د ماشوم زر بالغ شي. لکه یو ماشوم د دې زمانې نه لږ مخکې لاړ شه چې هغه نه د ټي وي نه خبر دی، نه د موبایل نه خبر دی، نه هغه د سندرې نه د فلم نه خبر دی. دی په خپل وخت بالغ کېږي. خو چې یو ماشوم د وړوکوالي نه دا جنکۍ نیریني او دا ګډېږي را ګډېږي او دا ډرامې او دا جنکۍ په بازارونو کې به بد حال او دا اثر کوي په ده باندې. او صرف په دې هلک باندې نه، د جنیم دا حالي، د جنیم دا حالي چې کله دا قسمه مناظر مخې ته ګوري نو د دې هغه بلوغ هغه را مخکې شي. نو چې څوک د دې خبرې نه انکار کوي، دا سړی څه دی؟ دا جاهل دی. د چېرته علم نه یې زده کړی دی او نو ته پته شتي چې دا علم څه ته وایي. او پرون په دې باندې موږ دا خبره ذکر کړه چې د امام بیهقي رحمه الله په سنن کبرا کې په دې باندې باب تړلی دی. باب په بیان د دې خبره کې چې هغه کم کال دی چې پای کې جنۍ پیغله کېدی شي. بیا پکې روایتونه راوړي. نو یو ناشنا روایت چې امام شافعي رحمه الله په یمن کې د څو کالو نیا لیدلې وه؟ د 21 کالو، د 21 کالو نیا وه. نو د هغې وضاحت وشو ځکه چې دا مشره د نیا دا هم د 9 کالو په عمر کې پیغله شوې ده، نو بیا د هغې دا لور دا هم د 9 کالو په عمر کې پیغله شوې ده او واده شوي، په 10 کال بچی شوی ده. نو دا د 21 کالو نیا ده. یو خو یو سړی چې سینه زوري کوي نه مني، یعنې زموږ د خپلو پښتنو له راشه نورې خبرې به پرېږدو. اوس هم شتې بعض علاقې داسې او نږدې وخته پورې عام د اکثرو پښتنو دا طریقه وه، جنۍ به په کم عمر کې واده کوله، هلک له به په کم عمر کې واده کوو. که نه داسې نه وه؟ که زه غلط ویم؟ دغه شان طریقه وه. مشرانو نه ته تپوس وکړه، دا خو اوس دا قیسې پکې راووتې چې نه دا چل کوو دغه چل کوو، ځکه چې هلته د خلکو سره مالونه ډېر شو که نه، نو قیسې ډېرې زده کړي. یعنې دا قیسې نه وي. یو جنۍ به چې بس د واده مناسب به و، لایق به و، بس پلار به کوشش کوو چې دا زر واده شي او په دې پرده راواچولی شي، ځکه چې د خاوند کور یو پرده د زنانه دپاره. دغه شان په کم عمر کې به هلکانو ودونه کول. یعنی زه خپل ځاني یو کس پیژنم، هغه وایي ما مشر سړی دی، وایي ما خپل زوی له واده کړی او د هغه عمر 14 کاله، 14 کالو هلک له واده کړی. وایي چې کله به پوه شوم چې دی اوس برابر دی واده لپاره، بس واده یې وله کړی. دې کیسې دي. شریعت یو ځکه هم د واده دپاره عمر نه دی ښوولی چې جنۍ به په دې عمر کې واده کړي. واده کېدی خو په هر عمر کې شي، باقي پاتې د خبره د کوروالي شو، د خاوند د میلاوېدو شو، نو دا خو واضح خبره ده چې هله به ورسره خاوند میلاوېږي چې کله دا د میلاوېدو لایق وي، چې کله دا د میلاوېدو لایق وي. او آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې تصور کېدی شي چې هغه د داسې یو کار کړی چې هغه مناسب نه وي؟ والعیاذ بالله دا چېرته نشي کېدی. بله دا چې هغه مولانا صاحب په هغه بیان کې یو ناشنا خبره کړې ده. وایي زه صحیح شو دلته الله وایي چې د کومو جنکو چې حیض نه راځي، حیض لا نه دی راغلی، د دوی 3 میاشتې عدت دی. وایي زه دا خبره خو صحیح شو ما ومنله. سر آیا دا کار به لازم پیغمبر کړی؟ و داسې خبره شو. نو بیا ګوره وضاحت ته وایي الله وایي چې کتب علیکم القصاص فی القتله، چې تاسو کې څوک راولګي څوک قصدن مړ کړي نو په هغه باندې څه دی؟ قصاص دی. نو آیا قتل جایز شو؟ لکه دا ما د یو کس سره خبره کوله په دې چې ما تاسو دا قصه کړې وه که نه، زه دغه ته تللی وم حج له،
نو چې کومه ورځ باندې راتلمه د حج نه دا 14مه ورځ وه نو ما دا جمرات د ماسپښین نه مخکې وویشتو حالانکې دې کې د علماو اختلاف دی زما خپل ځانې الحمدلله د دلایلو د لاسه زړه په دې مطمئن دی چې جمرات قبل الزوال ویشته دا جایز دي خصوصا په آخري ورځ ځکه چې دې کې یو بل قول دا دی چې آخري ورځ جایز دي د 2 ورځې نه ما جمرات ویشتو راغی دلته چې راغلم ما ته وویل څنګه لکه بس ما هسې کار خو نه دی کړی خو دا دې باندې دلایل شتي دغه شتي بیا یو ملګري په کور کې موږ ناست وو ملګری دلته شتي هغه ناست د هغه په کور کې موږ ناست وو مولانا صاحب دا مولانا صاحب لکه ښه باقاعده سندونه فارغه هر څه ښه نو څه ما ته وایي چې دا څنګه بس ما شروع وکړه ما دې کې اثر د عبدالله بن عباس د عبدالله بن الزبیر امام عطا چې هغه ته امام المناسک ویلی کېږي او دا اقوال او دا داسې او دا داسې او دا داسې نو ما ته څه تا سره څه دلیل دی چې دا لازم دی چې بعد زوال به وي بس ما ته وایي صحیح شو زمزم وبس کو جهاد مه کوه وی بیا خو صحیح ده د زمزم وبس کا او جهاد مه کوه یاره نو ځان باندې راله غوسه راله چې راتلي ګیا د چا سره ده دومره دې خپل دماغ ګړوبې کړو او دا یعنې د زمزم کار دلته څه دی د جهاد مسله دلته څه دی دا ته څه وې ته اودې می کوې دا خو جمرات قبل الزوال دي که بعد الزوال ته زمزم وبس کو جهاد له مزه یو بل مولانا را سره په دې باندې بحث کوو همدقه چې جمرات قبل الزوال دي که بعد الزوال هغه بس بیا صحیح ده ما چې دلایل بیان کوي بیا صحیح ده بیا وي په منځه کې سوره فاتحه هم مه وایه یعنې زه خو دې بعضو ته حیران شم چې دا خبره د سره ورته روان چېرته وایي دا صحیح ده چې الله ویلي چې د کومې جنۍ حیض نه راځي لانې راغلی هغې درېیمه شهیدت دی نو بیا ویلي قتل وي جایز دی نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې چې د کوم ځای خبره موږ راولو په کوم ځای لګوو یوه خبره پکې دا کړې ده او دا خبرې په اوله کې کومه چې بیا رانه هېرې نه شي او دا واجب دی په ما باندې هر هغه څوک چې هغه کمزوري خبره وکړي د هغه جواب کول اگر که دا زما روري او قوم والی او نسب والی او که زموږ خپل عالم یو سلفي کمزوري مسله بیان کړي موږ وایو دا مسله کمزوري هغه دا وایي چې تاسو دا وایي چې امام بخاري باندې د سره د اوسه پورې چا رد نه دی کړی دا خبره که چېرته چا کړي وي یو مولوي صاحب نو دا به د هغه کم علمي چې په امام بخاري باندې چا رد نه دی کړی ما خو چېرته دا نه دي ویلي چې امام بخاري باندې چا رد نه دی کړی ردونه شوي ردونه شوي آیا دې خبره باندې بس خوشحالېده په کار دي چې په امام بخاري باندې ردونه شوي نو بیا څه چل کوي حوالې ورکوي پلاني رد کړی دی په پلاني کتاب کې پلاني رد کړی پلاني رد کړی پلاني رد کړی نو دا رد هم موږ ته بیان کړه دا حواله موږ له راکړه لکه زه به اوس تاسو ته شروع وکړم یو سړی به ما ته دا ووایي چې د تهجدو د مانځه تپوس یې وکړو مثال هسې چې تهجد لمونځ دا 2 رکعته په کار دی که 4 هم کېږي او زه شروع وکړم چې دا 2 په کار دی یا 4 کېږي هر یو چې مې او دا پلاني کتاب کې حدیث ته پلاني کتاب کې حدیث ته پلاني هم راوړی دی هغه هم راوړی دی هغه مولانا هم راوړی او ده هم راوړی دی نو ته خو موږ ته وښایه که نه چې دا کوم حدیث یې راوړی دی بله دا چې خبره خو صرف دا نه چې حدیث یې راوړی دی دا حدیث چې کوم راوړی بیا صحیح دی او که صحیح نه دی اعتراضات خو په امام بخاري باندې شوي دي یو خو ته ماته دغه اعتراض وښایه په څه کې شوی دی نو دویم دا اعتراض دی او که نه سم خیال دی که نه موږ صرف دې ته خوشحالېږو چې پلاني مولا اعتراض کړی پلاني اعتراض کړی اعتراضونه شوي دي خو دا اعتراض بیا راشه ویې تله که نه چې دا خو په څومره اوبو کې اعتراض او ما ته دې ښکاري چې دا مولانا صاحب چېرته د فتح الباري مقدمه هدي الساري هغې چېرته نه دی ویلي چې په هغې کې امام ابن حجر رحمه الله د اکثرو اعتراضاتو جوابات کړي چې کوم امام بخاري باندې شوي موږ دا نه دی ویلي چې امام بخاري باندې چا اعتراض نه دی کړی اعتراض یې کړی دی خو اعتراض په ځای نه دی شوی د دې کتاب په باره کې د صحیح البخاري الجامع الصحیح المختصر د دې په باره کې نور داسې امام بخاري نور کتابونه هم دي خو په هغې کې امام بخاري دا شرط نه دی تړلی چې زه به لازم صحیح حدیث راوړم هلته صحیح ده که ضعیف هم راوړي څه خبره نه نو دا دغه یو څو خبرې نور خو ټول بیان ما چې واورېدم دقه کې و واللائي لم یئسن نور پکې څه و که تا ته پکې نور څه یاد دي ما خو ټول بیان واړو راواړو خو دقه کې لګیا واللائي لم یئسن او دقه چې امام بخاري باندې اعتراضات شوي خو څه اعتراض دی رامخې ته که که نه
او دا اعتراض په څه کې شوی دی دا راته هم رامخې ته که دا اوس خبره نه شو چې اعتراض شوی دی اعتراضونه خو شوي ښه پرون موږ خبره دا شروع کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها سره څنګه واده وکړو خیال دی که نه ذهن کې خبره شتي چې خوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکړه د مشورې نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې دا خبره لیدلې ده چې یو ملک په ملایکو کې راغی ورته ووایي چې دا عایشه رضی الله عنها دا به ستا بیبي نو دا خبره د الله په امر شوې ده نو دویم بیا خوله مشوره ورکړه د مشورې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله ولیږله چې ویلیږله نو ام رومان ورته ووایي چې صبر ابوبکر صدیق راشي او دویمه څه ورته ووایي وی مطعم ابن عدی دا د خپل زوی جبیر دپاره یاده کړې ده نو موږ به د هغوی سره خبره صفا کوو ابوبکر صدیق بیا لاړ په مطعم پسې هلته هغوی دا خبره رامخې ته کړه چې موږ یېرېږو که د خپل زوی له ستا دا لور راواده کړو نو داسې نه چې زموږ دا زوی هم خراب کړي او ستاسو دې دین ته یې واړئ په دې سره د هغوی خبره څه شوه ختمه شوه بیا یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښتو بیا خبره وشوه عقد وشو د نکاح او څو کاله عمر د 6 کاله عمر د دې ځای نه موږ دا مسله ثابتوله چې دا کوم خلک چې دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهوت ته لاسه دا کار کړی دی نو هغه سبب یې موږ بیان کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ولې کړی دی ځکه ما دا قصه د شا نه راواغسته چې تاسو به بلکل پوه یئ بیا دا خبره بیانېده چې د زمانې د ځایونو د ځمکو فرقي ارضي کې یو شان خلک نه وي او په یې باندې د سلفو آثار چې او 9 کالو په عمر کې جنۍ بالغه کېدی شي او کم عمر جنکو سره ودونه شوي دا ساول پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی بلکې زه درته یو بله فایده ذکر کړم دا م یو فایده اهمه دا عمر زموږ چې کوم عمر دی او عقل دا بدن هم رواني غټیږي او د عقل هم غټیږي بدن هم غټیږي عقل هم غټیږي بدن هم غټیږي عقل هم کوي بیا په کته راځي په آخره کې لکه څنګه چې په اوله کې ماشوم عمر هم کمزوری عفوا جسد بدن هم کمزوری عقل هم کمزوری دا رو زیاتي بیا چې بوډا شي بیا به کمیدو شي دا یاده کوي چې کله ناکله عقل د بدن نه مخکې غټیږي دا مې یوه فایده یاده کوي کله ناکله عقل د بدن نه مخکې غټیږي نو لازم نه ده چې سړی به دې ته ګوري چې یاره دې سړي څومره عمر دی او دا خو چې وړوکی ماشوم دی د 12 کالو دې امت کې داسې علما تېر شوي دي چې د 10 کالو په عمر کې هغوی صحیح بخاري یاد کړی اوس یو سپینګیری مولا د 15 کالو هغه ته صحیح بخاري نه دی یاد او دا د 10 کالو ماشوم د ته صحیح بخاري یاد دی ته به څه وایي چې د عمر کم دی ته به دې ته ګوري چې دا د کړي څه دي هوښیارتوب ته به یې ګوري عقل ته به یې ګوري عائشه رضی الله عنها په هغه جنکو کې وه چې صحیح ده د بدن په لحاظ د عمر په لحاظ د هغې عمر 9 کاله خو د عقل په لحاظ هغه ډېره مشره وه او دلیل په دې باندې دا دی چې د عقل په لحاظ هغه مشره وه تاریخ راوالي د هغې سیرت وګورئ الله سبحانه وتعالی هغې له څومره علم ورکړی دی هوښیاره زنانه انتهایي هوښیاره الله ولا ناشنا حافظه ورکړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه یې څومره رانقل کړي دي او بیا قرآن هغې دا یاد کړی دی زباني دغه شان د حدیثونه مسلې راویسته په دې هغه پوهېده شعرونه ورته یاد وو بلکې د طب په مسلو د ډاکټرۍ په بعضو مسلو د حکمت په دې باندې هغه پوهېده نو چې یو زنانه دومره هوښیارئ ته دې ته بیا مه ګورئ چې یاره د دې عمر خو 10 کاله دی او 12 کاله دی او 14 کاله دی که تاسو خیال کړئ د یو نیم سړی واده وکړي جنۍ راوړي د 18 کالو او چې کله یې کور ته راولي بیا سر ټکوي هلکه ولې مړو یا خو په هېڅ نه پوهېږي نه وله د خبرې چل ورجوي نو اوس صحیح شه دې عمر 18 کاله دی عقل یې تیز نه دی کله یو سړی واده وکړي کم عمر جنۍ راولي اوس هم خوشحالي یاره ماشاءالله وي عمر یې کم دی خو هغه د مشرانو ښځو خوی دی وایي که نه وایي د دې هلکانو باره کې موږ نه وایو یاره د پلاني هغه زوی د عمر نه کم دی خو ماشاءالله سړی دی وایي د عمر نه کم دی خو څه دی سړی دی
عائشة رضی اللہ عنها د 9 کالو په عمر کې هغه ښځه وه او داسې عامه ښځه هم نه وه، سمه ښځه وه، او چې الله سبحانه وتعالی دې اوچت انسان له غوره کړې ده او معمولي زنانۍ چېرته. بله دا خبره ورسره یاده ساتئ چې که اوس څوک دا سوال وکړي چې صحیح شو موږ په دې باندې پوه شو چې عایشه رضی الله عنها ښه هوښیاره جنۍ وه او الله ورله تیز عقل ورکړی او په کم عمرۍ کې نکاح کېږي او چې کله دا د کوروالي لایقي نو ورسره کوروالی هم کېدی شي. اوس سوال دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمر ته وګوره 53 کاله او د دې جنۍ عایشه رضی الله عنها د دې د عمر ته وګوره 9 کاله، نو څومره فرق دی؟ 4 کاله 4 کاله دوی په منځ کې فرق دی. دا څنګه؟ یعنې ولې د دومره ډېر عمر والا سره واده؟ آیا دا مناسب دی داسې کېدی شي؟ الجواب د دې مسلې دا خبره یاده کړئ. دا بس خلک دا خبرې کوي د عوام، یره هلته پلاني ملک او پلاني علاقه کې سم ظلم وشو، ولې مشر سړی دی وایي جنۍ واده کړه. ظلم په څه دی؟ ولې ها ظلم هله دی چې کله دا مشر سړی د دې جنۍ د ساتلو نه وي، ظلم هله دی چې کله د دې سړي سره مالي طاقت دومره نه وي چې د جنۍ پې وساتي، صحیح د ظلم دی. خو چې یو سړی بدني طاقت لري، مالی طاقت لري او د کم عمر جنۍ سره واده وکړو، څه چل دی؟ دې کې څه دي؟ ما خو دې په څوک پوه کړي نه څه چل دی؟ ظلم د کوم طرف نه دی؟ کوم ځای کې ظلم دی؟ خو دا فطرتونه د دې بعض الټه شوي دي او عقلونه. عجیبه خبره د انګریزان او کافران یهود و نصارا او د هغوی په لار چې کوم روان دي دوی به چغې شروع کړي. دا د ښځو د حقوقو دپاره چې چغې وایي او د میره جسم میري مرضي والا دوی ډېرې چغې شروع کړي، اوله وایي د دومره کم عمره جنۍ سره وګوره پلاني ځای کې واده وشو. ها راځه وایه چکر به درله درکړو د یوروپ چې هلته ته وینې یاریانې او دوستیانې د هلکانو او د جنکو په سکولونو کې وړې وړې جنکۍ واړه واړه هلکان د یو بل سره مینه محبت کې، بلکې یوروپ ته هم مزه. کراچۍ کې یو څو کاله مخکې قصه راغلې وه، هغه هلک چېرته د 14 کالو جنۍ د 12 کالو او مور پلار نه ورکول، هلک تماچه راوړې ده، ولې جنۍ ویشتلې بیا ځان ویشتلی موږ خودکشي کړې ده، ولې ځکه چې موږ په یو بل مینو او موږ یې نه پرېښودو. د دې قصو په باره کې هېڅ چا چېرته دا ونه وایي چې دا ظلم دی، دا ناروا دي. بلکې ماشوم د ماشومې سره خو پرېږده که یو مشر سړی د یوې کم عمره جنۍ سره زنا کوي په دغه ملکونو کې، هغې ته حریت وایي، هغې ته ازادي وایي، هغې له نوم د څه ورکوي؟ عشق. لکه اوس که چېرته یو جنۍ دا ووایي د دوی په مخ کې چې زه د پلاني عاشق یم او هغه پلانې د 40 کالو دی او دا جنۍ د 15 کالو ده یا د دې نه هم کمه، نو په دې باندې دوی اعتراض نه کوي، وایي دا جنۍ عاشقه ده او مینه ړندوي. مینه څه یي؟ مینه ړندوي. خو که چېرته دا 40 کالو والا او 50 کالو والا راولګي صحیح شرعي واده وکړي، د جنۍ د مور پلار نه اجازت والي او جنۍ پې هم راځي او د دې حق ورکړي، مهر او کور ته یې راولي، ښه په حیا او په عزت سره، بیا دنیا ځمکه راوچته کړي او اسمان راوچت کړي، هله وایي ظلم وشو، هله ظلم وشو وایي د دومره کم عمره جنۍ سره. په دې خبرو کې مه راځئ. دا خبرې د غرب د انګریزانو د یوروپ والا او دا لیبرل او علمانیان چې د هغوی خبرې دی راویستې. شریعت حد نه دی ایښودی چې لکه هلک به 13 کالو نه بری او جنۍ به 13 کالو نه بری، دا نشته. چې د واده لایقي هېڅ خبره نه دی، کیسه دي. نو خبره ما دا کوله چې د یو کس عمر زیات او د جنۍ عمر کمی، دا دومره فرق په منځ کې د یو طبیعي خبره ده. داسې عجیبه خبره نه ده چې یو سړی په دې کې راشي او اعتراض کوي چې دا څنګه، بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا خبره عیب نه ګڼلی کېده، بلکې زموږ په زمانه کې هم عیب نه ګڼلی کېږي چې فطرت برابري که نه. اوس که یو ځي کې زیات عمر والا سړی د کم عمره جنۍ سره واده وکړي، تاسو څه وایئ؟
عباس وی د سړي ځان په شرمونو وشرمېد وی په آخري عمر کې وشرمېد دې کې د شرم څه دي یو سړي طاقت یې کېږي مالي او بدني ځان له کوم عمره جنۍ راوسته ښه د شریعت په حدودو کې دننه د په څه شي ځان وشرموي څه چل شوی دی وري هېڅ هم نه دي شي او که دا خبره درته الټه کړم نو بیا که د جنۍ عمر زیات او د هلک کمي بیا ګوره اکثر خلک اعتراض هم نه کوي بیا ډېر اعتراض او بعض کوي جاهل هله وایي د مور په ځای ښځه راوسته نو په یو کې دې نه پرېږدي راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجتمع او معاشرې ته ګورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 25 کالو د 40 کالو ښځې سره واده نه دی کړی د خدیجې سره بیا د سوده سره بیا د زینب بنت خزیمه سره رضی الله عنهن دا هغه زنانه دي چې دوی عمرونه زیات او بعضو لکه صحابه کرامو کوم داسې شته چې عمرونه زیات او د ښځو عمرونه یې کم لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب واده کړی یعنی دا خو بیبیانې ډېرې وې یوه پکې وه ام کلثوم چې دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه لور وه په هغه وخت کې عمر بن خطاب امیر المؤمنینو او دا لور وله علي بن ابي طالب ورکړی د هغه نه یې غوښتی د دې ډېر کم عمر نو دې کې څه دي بلکې دا کرسچن او انګریزان په موږ باندې اعتراض کوي د دوی سره چې کوم کتاب دی چې الکتاب المقدس او انجیل ورته ویلی کېږي او دوی پکې تحریفات هم کړي دي کې شک نشته په هغې کې دا خبره شته چې دا مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور دا د 12 کالو وه او دی غوښتلې وه یوسف النجار له چې دا یو نیکعمله سړی و د هغه زمانې مشهور سړی او په هغه ورځو کې د یوسف النجار عمر چې کله دا وغوښته نو هغه 9 کاله سو 9 کاله او د مریم عمر څومره و 12 کاله یعنی په منځ کې تقریبا 70 کاله فرق دی 70 کاله فرق دا د دوی هغه کتاب کې دا خبره لیکلې حالانکه زمونږ د پیغمبر او د عایشې رضی الله عنها په عمر کې دومره فرق نه و نو بیا تعجب په څه باندې ولې په دې تعجب کېږي او په هغې تعجب نه کېږي او زه درته یو ښکلې خبره وکړم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی راله او هغه د 40 کالو په مکه کې وی هغه 14 کاله ژوند تېر کړی بیا لاړ مدینې ته او هلته 10 کاله ژوند تېر کړی ثم توفي صلی الله علیه وسلم بیا په مدینه کې وفات شو اوس دلته ګوره د عایشې سره یې نکاح په کوم ځای کې کړې ده مکه کې که مدینه کې مکه کې که چېرته دا کار ناروا وې او یا دا خبره د نیوکې لایق وې قریش به غلي پاتې شي هغه قریش چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وړه وړه خبره پسې ګرځي چې دا ولې راونیسي او په څه طریقه د پورې وخاندي او په ده پورې استهزا وکړي آیا په دې خبره به هغوی غلي پاتې شي نو دا چې غلي پاتې شي څه مطلب شو یعنی دا کار هغه وخت کې څه عیب نه دی ښه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي چېرته لاړ مدینې ته لاړ مدینه کې څو کاله دی مدینه کې څوک اوسېدو یهود صحابه کرام انصار چې کوم الله یې صفت کړی دی منافقین او مشرکین دا ټول مدینه کې الله وی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود ای پیغمبر د مؤمنانو سره چې سخت دشمنی کوي هغه د یهود دي بیا منافقانو څه کمی کړی دی هر کوشش یې کړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه بدنام کړي او لوی دلیل به څه دی واقع د افک په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګو که چېرته دا کار ناروا وې په هغه مجتمع کې او یا دا غلط کار وې دا یهود او دا منافقان به غلي پاتې شي ځکه چې رخصتي د عایشې رضی الله عنها په کوم ځای کې وشوه مدینه کې نو چې کله د دې رخصتي وشوه مدینه کې نو دوی به غلي پاتې شي چې دا کار ناروا دا دنیا به په سر راغستی و چې راشي وګورئ هغه مسلمانان چې ورته پیغمبر وایي هغه د 9 کالو جنۍ راوسته کور ته ویلی به یې که نه به یې ویلی
هغه یهود پې غلي پاتې شو هغه یهود هم څه ونه وي منافقان هم څه ونه وي د مکې مشرکان هم څه ونه وي داسې عیب نه او داسې شوي دي په هغه معاشره کې په خپله نو زه دا ویمه د مولیانو صاحبانو ته او چې څوک څه نه څه علم لري او په دې خبرو باندې هسې ردونه کوي هغوی ته دا ویمه چې دا یاده کوي کله هم د یو خبرې فیصله د ځان نه مه کوه چې څو پورې تا هغه زمانه نه یې پېژندلي هغه خلک دې نه یې پېژندلي هغه ځمکه دې نه یې پېژندلي په کوم ځای کې چې دا کار شوی دی چې دا هر څه دې وپېژندو د دې نه بعد بیا د دې حادثې په باره کې یو حکم بیان کړه اوس یو سړی د مکې د حالاتو نه دی خبر په هغه زمانه کې د مدینې د حالاتو نه دی خبر د عربو د عاداتو نه دی خبر د قریشو د عاداتو نه دی خبر او دی راشي وایي جي دا کار چې په هغه زمانه کې شی دا کار صحیح نه و ځکه چې موږ ته خپل ځان پرېږده موږ ومنګه ته اول د هغه خلکو حالات معلوم کړه د هغوی رسم و رواج معلوم کړه د هغوی ذهن معلوم کړه د هغې نه بعد بیا راشه وایه چې دا کار څنګه دی او څنګه نه دی که نه زما دا خبره غلطه ده دا ځای معلومول غواړي هغه حالات معلومول غواړي الحمدلله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د عایشې رضی الله عنها سره دا واده کړی دی 6 کالو په عمر کې 9 کالو په عمر کې رخصت شوي ده دا په صحیح سند سره ثابت دي په دې باندې په اوله ورځ خبره شوې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی پرون دا خبره ذکر شوې او په دې کې لوی حکمتونه د الله سبحانه وتعالی د الله یو نوم دی الحکیم او حکیم څه معنی ده هر کار کې حکمت دی د الله یو کار هم د حکمت نه خالي نه اوس تاسو څه خیال دی چې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا ملک راولېږو په ملایکو کې چې دا جنۍ به ستا بیبي او ښځه به وي دی به ورته هسې ویلي ولې الله دا غوره کړه بل څوک نه و چې غوره کړی وی چې دی غوره کړه خو چې چل دی که نه یعنې داسې خو زنانه نورې هم وي ښه اوچتونه صابونو والا ښه ښایسته خو دی غوره کړه او په دې عمر کې نو په دې کې حکمتونه دي دا خبره صرف د شهوت نه ده پرون ما په دې خبره باندې رد وکړو چې دا د شهوت ته لاسې دا کار نه بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې سړی نه و چې شهوت په سر راغستی و په هغې څه دلایل ما ذکر کړو اکثر هغه کونډې ښځې بلکې ټولې ښځې د هغه کونډې دي سوای د عایشې رضی الله عنها چې کوم سړی ولیاذ بالله شهوت په سر راغستی هغه به کونډو پسې ګرځي بل دلیل به موږ څه ذکر کړی 3 کاله به انتظار نه کړی دا یو جواب یو دلیل بل اوله کې موږ دا خبره ذکر کړې بارک الله فیک دا ما خبره ذکر کړه د 25 کالو ځوان د 40 کالو ښځې سره واده کړی دا دلیل دی په دې باندې چې هغه داسې انسان نه و چې شهوت په سر راغستی او بیا صرف دا خبره نه دغه د 40 کالو دا زنانه چې ورسره څومره وخته پورې و بل واده یې پرې نه دی کړی او کولی شو که نه شو کولی شو بیا بل دلیل پرې دا دی چې دقه 40 کالو دا زنانه چې کله وفات شوه نو دویمه څوک وکړه سوده رضی الله عنها او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې عمر زیات یعنې دا هم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغله نوی جنۍ نه راوستې الحمدلله دا اعتراض د دغه غیر مسلمو چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم والعیاذ بالله چې شهواني سړی وي شهوت په سر راغستی دا غلطه خبره ده هغه داسې انسان هغه نه په دې واده کې ګوره حکمتونه او فایدې هغه ډېرې دي خو زه به یو څو سرسري ذکر کوم د ټولو نه لوی حکمت او فایده هغه په دې واده کې دا چې دا عایشه رضی الله عنها کم عمر ده نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به علم یې زده کړي او څومره چې دا ذهن کچی نو دومره دا خبره یادولی شي او زمونږ استادانو به موږ ته دا وي موږ چې کله دا عمر کم او بعض شی را باندې لازم کړي چې دا به یادوئ نو دا به یې موږ ته وي وی اوس د یادولو عمر دی بیا د پوهېدو عمر دی موږ په ټیم په دې خبره نه پوهېدو دوی څه وایي خو بس لږ یو موږ به یادول وی اوس د یادولو عمر دی بیا د پوهېدو عمر دی موږ به یادول
دا الحمدلله دا امام شاطبي رحمه الله په قراءة السبع کې چې کوم اشعار دي حرز الاماني دا په هغه ټیم کې الحمدلله ما یاد کړي او دا ډېر انتهایي ګران اشعار دي انتهایي ګران چې سړی وایي دا زه یادومه څه دا څه دي او دا به ما یادول او زور به موږ ورکړ پوهېدو پرې نه خو یادوو به بیا به راته شیخ شرحه کوله استاد خو دا به یو یادوئ هېڅ خبر نه که نن پې پوه نه شو سبا به پې پوه شي خو سبا بیا ګوره یادېږي نه نن یادېږي او سبا نه یادېږي نن که پوهه نه شوې سبا به پوهه شي خو د عمر چې کله زیات شي نو بیا سړی پوهېږي خو مشکل څه شي یادېږي نه ها کېدی شي داسې لکه موږ دا ګوره قانون عام نه ذکر کوو موږ وایو اکثر داسې چې څومره عمر او ذهن د کچۍ دومره سړي ته خبره هغه ښه یادېږي که تاسو خیال کړی و زموږ د وړوکوالي دا خبرې چې کمې دي هر سړي ته د خپل وړوکوالي څه قیسې یادې دي که نه دي یادې او که دې بعضو نه یې تپوس وکړي چې پروني درس کې څه و درته یاد نه دي ځکه چې هغه وخت کې د په ذهن کې یو نقشه جوړه شوې ده نو عایشه رضی الله عنها په کم عمر کې راواده شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ولیدو په کور کې ورسره پاتې شوه لوی علم هغې یې زده کړی دی بلکې بعضو علماو خو دا خبره کړې ده وی د عایشه رضی الله عنها سره د اسلام څلورمه برخه علم د هغې سره و د احکام شرعي نه دي وی د دې احکام شرعیو څلورمه برخه علم د چا سره و د عایشې رضی الله عنها سره او دا څنګه هغې سره شو په کم عمر کې واده شوه په کم عمر کې واده شوه او دغه وی امام زهري رحمه الله وی که چېرته علم د عایشې رضی الله عنها راجمع شي او علم د دې باقي امهات المؤمنین ورسره د دې نورو زنانو په دنیا کې چې څومره دي د هغوی علم خبرې ته خیال کوئ ګوره امام زهري دا مشهور محدث دی هغه دا وی علم د عایشې د یو طرف ته که بل طرف ته علم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باقي بیبیانو او د دې امت د زنانو نو علم د عایشې رضی الله عنها دا به ترې زور ووري دا دومره علم چې هغې زده کړی دی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په کم عمر کې هغې وخت تېر کړی دی ځکه ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي دا ابو موسی اشعري څومره پوه صحابي دی وایي چې کله به موږ ته څه مسله راپېښه شوه او سلار به پکې موږ ته نه وه معلومه نو موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې رضی الله عنها خواله ورته هغې ته بیا سلار معلومه وه هغې به موږ ته بیانه کړه مسروق رحمه الله وی ما بوډاګان صحابه کرام لیدلی دي بوډاګان سپینګیري چې هغه به د عایشې رضی الله عنها خواله ورتلو او د میراث مسلې به د هغې نه تپوسلې د میراث مسلې چې هغه ډېر ګران علم دی د دې تپوس به د عایشه رضی الله عنها نه کوو او ځکه عروه رحمه الله وایي عروه څوک دی خوری عروه ابن الزبیر او د دې زوی څوک دی هشام دا چې دغه یاران ورسره نه لګي عروه دا وایي ما د عایشې رضی الله عنها په شان او د هغې د علم په شان علم نه د فقې په باب کې چا سره لیدلی دی نه د ډاکټرۍ او د حکمت او د طب په باب کې لیدلی دی او نه مې د هغې په شان شاعره لیدلی ده وي داسې ناشنا شعرونه به وي نو دا ټول ولي عمر یې کم و نو ذهن کې کېناسته بله خبره ډېره اهمه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله را لېږلی زموږ دپاره نمونه ده که نه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه ستاسو لپاره یقینا الله په دې پیغمبر کې یو ښایسته نمونه پرته ده یعنی پیغمبر چې څه کوي چې امت ته زده کړي الله دا کار وکړو په تقدیر کې لیکلی و او الله پرې راضي و دا دې دپاره چې امت دا زده کړي که چېرته یو مشر چې عمر یې زیاتي د کم عمره جنۍ سره واده وکړي نو د هغې سره به څنګه معامله کوي دا د پیغمبر نه یې زده کړه
خیر همدې دې خبرې کوي په دې خو موږ پوه شو چې خاوند کم عمره او ښځې عمر زیات یې څنګه به معامله کوي هغه خو موږ ولیده که نه موږ نه لیدلي موږ ولیده اوس دا لیده غواړي چې د خاوند عمر زیات او د جنۍ عمر کمي دا منځ کې به ژوند څنګه تېروي څه چل به کوي څه چل به نه کوي د هغې دپاره دا کار الله لیکلی په تقدیر کې و چې داسې به کېږي چې دا امت د دې پیغمبر نه طریقه یې زده کړي او دا پیغمبر د امت دپاره یو نمونه وګرځي پوه شوئ که نه اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی انسان دی زموږ په شان ولې الله انسان پیدا کو که الله غوښتی ملایکو کې هم پیدا کولی شو په پیریانو کې هم پیدا کولی شو بل مخلوق ولې بشر چې دی زموږ په مخ کې خوراک څښاک وکړي څنګه چې موږ کوو چې د ده قضای حاجت ته ضرورت راځي چې موږ ته پته ولګي چې د قضای حاجت آداب څه دي چې زموږ په شان انساني چې دی وده کېږي چې موږ ته د خوب مسلې معلومې شي چې زموږ په شان انساني چې ستړی کېږي چې موږ ته مسله معلومه شي چې غوسه کېږي چې موږ ته پته ولګي چې غوسه کې به څه کوي نو دغه شان الله دا خبره لیکلې وه او هغه ته ووایي چې د دې جنۍ سره به ستا واده کېږي او په دغه 9 کالو په عمر کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راله د دې دپاره چې امت چلي زده کړي که چېرته سباله یو ډېر عمر والا سړی د کم عمره جنۍ سره واده وکړي نو څنګه ژوند به تېروي پوه شوې که نه ها دا خبره یاده که چې په دې کې یو بل نمونه هم زموږ دپاره ده هغه دا چې سبحان الله دا ډېره خوندوره خبره دا کار الله په تقدیر کې ولې لیکلی و الله په هر کار کې حکمتونه دي رب العالمین موږ ته دا خو وغواړي چې چلې زده کوي د دې پیغمبر نه خو هغه څوک دي چې چلې زده کوي د چا چې ډېرې ښځې د یوې ولدي چې څه ته شي سیټ ته او دا چې د کمو نشتي نو دوی دې صرف د فایدې یاده کړي که مستقبل کې سره وي د کمو چې ډېرې ښځې دي که چېرته د دوی مینه د یوې سره زیاته وي نو هغوی د دې پیغمبر نه طریقه یې زده کړي چې د نورو ښځو سره بیا ژوند څنګه تېروي ولې به دا خبره وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها سره مینه د نورو سره د مینې نه زیاته وه دا موږ ته هله پته ولګېده چې کله عایشه راله که چېرته د عایشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې واده کړی نو بیا خو موږ ته پته نه لګېده چې یو خاوند د یوې ښځې سره ډېره مینه او دا د زړه خبره ده غیر اختیاري ده په دې کې عدل او انصاف هم نه کېږي نو دا خاوند به څه کوي او آیا الله یې په دې رانیسي او که نه دا موږ ته پته نه لګېده که نه تاسو سوچ دی زما دې خبرې ته معمولي د الله کارونه معمولي کارونه نه دي نو موږ ته پته ولګېده چې مینه دي د یوې زنانه سره د زړه نه او زړه زموږ په اختیار کې نه دی نو څه به کوو هغه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه هغه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه دا خبره یې زده کړه چې دا به څه چل کوي او څه چل به نه کوي او د زنانو په منځ کې عدل دا خبره ما څو ځایونو کې ذکر کړې ده چې د زنانو په منځ کې عدل په هغه کارونو کې پکار دی چې هغه اختیاري دي هغه څه دي اختیاري غیر اختیاري کارونو کې عدل نشته غیر اختیاري لکه د زړه مینه شوه بل څه کېدی شي بس نه د زړه مینه د غیر اختیاري ده بل دې څه کېدی شي ګوره لکه یو زنانه ده هغه د خاوند دومره خوشحاله ساتي او دومره مینه ورسره کوي چې دی کله هم د هغې سره میلاویږي دی هغې ته موس کوي ولې موس کوي ولې خوشحاله څوک ورسره محبت ډېر کوي ښځه ورسره ډېره کوي او دا نورې چې کومې دي د هغې په شان نه دي آیا دی به اوس دې ټولو ته لازم یو شان خوشحالېږي او دې ټولو ته به لازم یو شان مسکی کېږي د بعضو هغه مخونو ته خو چې سړی وګوري سړي ته جګړې چغې چغارې ډری دي شتي بعض کسان عدل کوي هغه نمبر وکړي شپه به دې څه تېره شپه د دې باو سره چې شپې د روانې ته به وایي چې لکه پړی دی ورته اچولی دی او راکاږي خو هلته عدل دی کې دا خبرې ده
دا خبرې د غیر اختیاري دي ځکه چې هلته هغه بله زنانه دومره محترمه ده د ده دومره قدر کوي د ده دومره خیال ساتي چې دی راښکو دی ځان ته د زړه ځان ته مایله کړی او دغه بله چې دغه بېادبي کوي هغه ګستاخي کوي هغه جنګ جګړې کوي نو د خاوند زړه د هغه ځای نه ورو ورو څه شي موړ شي نو دا غیر اختیاري خبرې دي یا لکه یو سړی د خپلې ښځې سره میلاو شي د شپې او د مینې محبت چې څه دي هغه کوي د یوې ښځې سره چې کوي خوند وله ډېر ورکړي د بلې سره چې کوي خوند وله ډېر نه ورکړي دا غیر اختیاري دا څه دي دا غیر اختیاري په دې کې عدل او انصاف نشته عدل انصاف به په څه کې کوي اختیاري او په اختیاري کې په څه کې عدل او انصاف غیر ضروري شیزونو کې لکه اوس یوې ښځې وایي چې زما په سر درد دی او ما له پیناډول ګولۍ راوړه ته به دوه ډبې راوړې څو ډبې به راوړې ولې یو دا ته په رښتي دا مسله ګورې اکثرو عوامو ته نه ده معلومه وایي چې څه شی راوړي یو شان څه شی دا خو ډېره ګرانه شوه چې هر شی یو شان نه غیر ضروري لکه زه اوس په لاره تېرېږم یو ځای کې مې جوړه ولیده ډېره مزېداره ده یاره چې دا ویسم اوس چې دا وړي دا ته غیر ضروري کار کې ټول له به وړي هغه یوې ما ته ټلیفون مثال کې وکړو چې پیزار مې شلېدلي دي نشتي نو چې راتلې ما له سره پیزار راوړه اوس به څه کوو دغه یوې له به وړي که نه ټولو له دغه یوې له به وړي ولې ځکه چې د هغې ضرورت دی او د هغه نورو ضرورت نشته نو دې کې لږ سوچ پکار دی په دې باندې ډېر ملګري هغه نه دي پوهه بل حکمت په دې کې دا و الله سبحانه وتعالی غوښته چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا شان هغه د امت ته څه شي هغه راښکاره شي او د دې پیغمبر ورسره رشته جوړه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښته چې زه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د احساناتو جواب ورکړم او دا خبر ما تاسو ته بار بار کړې ده چې د دروند سړي سره چې د ښه وکړو که نه نو دی به ټول عمر کوشش کوي چې ستا د دې ښو بدله درکړي ټول عمر به دا کوشش کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره ښه کړي د تاریخ راوله حیران به شي خو دا درته ووایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورسره څومره کړي دي هغې ته د ابوبکر صدیق هغه نه رسي خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت خوی دی چې دی په منبر ووي وی چا چې موږ سره ښه کړي دي په جواب کې ورسره موږ د هغې نه زیات کړي دي سوای د ابو قحافه د زوی نه چې د ده د خو جواب موږ نه دی ورکړی د ډېر زیات کړي دي هغه خو په بدله کې ښه او د هغې جواب یو دا و څه چې د هغه لورې واده کړه ولې دې کې څه جواب دی یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د سم خیال دی هسې د عزت ته خو وګورئ که چې په لاره تېرېږي لکه د ده لور ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او بیا دا ابوبکر صدیق کم یو مړه هغه نه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سخر چې دی هسې د عزت ته وګوره تا غوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د احساناتو هغه جواب ورکولو کې یو طریقه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د احساناتو جواب ورکو او سبحان الله یعنی داسې ناشنا احسانو د الله له توفیق نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې چې خپل د هغه لورې خپل کور ته راوستو داسې ناشنا شرف او عزت چې پیغمبر د چا لور کور ته راولي او یا د پیغمبر لور د چا په کور کې لکه زه کله نه کله د عثمان بن عفان رضی الله عنه په باره کې کله داسې سړی مخې له سوچ راشي خبر یا کتاب ګوري یا هسې نو دا خبره مې سخت یعنې په تعجب کې اچوي چې په ټوله دنیا کې صرف یو سړی دی چې د هغه په نکاح کې د یو پیغمبر دوه لوڼه پاتې شوي دي دا صرف یو انسان دی د ځمکې په دې مخ باندې بل نشته او هغه د عثمان بن عفان څومره شرف دی او څومره عزت او بیا دا نه چې دا دویمه مړه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که درېیمه وی موږ به ورکړی وی خو درېیمه نشته که درېیمه وی موږ به ورکړی وی ځکه هلته زینب خو مشره
اخو په ابوالعاص باندې واده ده کشره بچا واده ده په علي رضی الله عنه باندې نو یې که بله وی موږ به ورکړی نو دا یو لوی شرف او عزت و چې الله نصیب کو چاته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې د هغه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راله او د داسې انسان په نکاح کې راله د انګریزان څه خبر دي زموږ د پیغمبر نه غیر مسلمه به څه خبري دوی خو صرف دغه ټکی یاد کړی دی چې دومره ډېر عمر والا ته وګوره او دومره کم عمره جنۍ ته وګوره دغه ډېر عمر والا چې د دې کم عمرې جنۍ سره کم ژوند تېر کړی دی که نه او کم د مینې محبت ژوند یې تېر کړی دی او کم خوږ ژوند یې تېر کړی دی او کم ښایسته ژوند یې تېر کړی دی یاره والله که دغه ژوند څوک د 15 کالو وي او د 15 کالو د جنۍ سره یې تېر کړي که زما دا خبره غلطه ده سیرت واورئ سیرت ولولئ که نه او صرف یو واقعه به ته بیان کړم صرف یو واقعه مشهوره واقعه جابر بن عبدالله رضی الله عنهما دا خبره کوي او امام مسلم دا روایت راوړی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راکړه اجازه دې وغوښتو چې دننه ورشم نو چې کله دې دروازې له ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نو ډېر شي خلک ناست دي اجازت غواړي دننه د تلو خو چاته له اجازت نه دی میلاو شوی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویلی شو څوک چې په دروازه ولاړو دننه ورغی یا رسول الله ابوبکر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رادي شي نو ابوبکر صدیق ته اجازت میلاو شو بیا عمر بن خطاب هغه ته هم اجازت میلاو شو په تلو راتلو یعنې هغه بعضو حدیثونو کې خبره مختصر ده بعضو کې اوږده ده خو دا د کور هغه مسله ده چې کور ته دننه نو چې کله دوی ورننوتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی او دا ښځې ته ګیر چاپېره ناستې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی ناست دی خفه وی ما وی چې راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه خاندومه چې دی خوشحاله کې چې مسله ګټه ده بیبیانې را جمع شوي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه ناست دی خو څه مسله ده چې ورغی وی یا رسول الله که د خارجه لور دې لیدلی وی که نه د خارجه لور یعنې خپله ښځه دی عمر بن خطاب وی راله وی زما نه خرچه غوښته چې خرچه راکړه وی پاسېدم پسې وی ما چې را سټ دله مات کړم دلته فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو وی صحیح ده هو دا خو زما خواته ناستي دا ګیر چاپېره دوی خو زما نه خرچې غواړي دا دوی هغه وخت کې مطالبې ډېرې کړي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده د چا سره وشو د زینب سره نو دوی وایي چې پیسې شتي او دا د ښځو فطرت دی ګورې که د یوې له دې معمولي شی راوړو نه بل شتي ورسره بیا به قصدن عمدن اوستانه دا پیسې لګوي ځکه چې ویده سره شتي او ځکه دا کم ملګري چې اراده لري د دویم واده یا شوقین هغوی ته دا ووایم چې ګوره دومره اسانه نه ده ځکه چې دا یوه ښځه چې که نه یوه نو دا اکثر د خاوند په مال باندې ډېره زیاته خفه کېږي او چې ونه لګي او داسې چې سړیتوب پکې او مینه محبت خو چې دوه دې راوستې په مقابله کې شي او درې او څلور نو دوی ګوره بیا کله ناکله پکې دا یېره کړي چې د خاوند مال لګي ولې لګي خو چې اوس زموږ دا کار څه شي دا وشي او زموږ یو دغه جوړ شي موږ هم خرچه دغه کړه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو هم خرچې غوښتې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېد په عایشې پسې د ګزار دپاره نو حفصه رضی الله عنها پسې پاسېد عمر بن خطاب د ګزار دپاره تاسو وی تپوس کوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ما لیس عنده د هغه څه باره کې چې هغه د هغه سره نشته نو هغوی قسمونه شروع کړو وی د نن نه بعد به موږ بلکل څه نه غواړو دا الله د رسول سره چې څه نه وي موږ به د هغې مطالبه نه کړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه میاشت د کور نه بهر ناست الله آیت نازل کو هغه آیت کې دا وی الله پیغمبر ته پیغمبر د خپلې بیبیانې راجمع کړه سوره احزاب کې ما په مانځه کې تلاوت کړو ان كنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها ای پیغمبر دې بیبیانو ته ووایه که دنیا هم پکاري نو راشي طلاق به درکمه طلاق سره چې بیا کم مال میلاویږي جوړه جامه ده څه دي ابدل هم درکمه او زه د دنیا نه مزې واخلې وان كنتن تردن الله ورسوله
او که تاسو الله غواړئ او رسول غواړئ او آخرت غواړئ نو الله به درله ډېر لوی اجر درکړي. جابر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې کېنولې ټولې او دې ته واقعة التخییر وایي. هغه واقع چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې اختیار ورکو زنانو له چې څه ازادېدل غواړي که ما سره پاتې کېږي او دا د الله په امر وی. اولنی تپوس یې د عایشې نه وکړو. یاده کوي دلته دا خبره ویره سو یار هغه چاته چې وایي چې دی دومره ډېر عمر واله د کم عمرې جنۍ سره څنګه واده کړی و، دا کم عمره په هغه باندې څنګه مینه وه او څنګه ژوند یې ورسره تېر کړی و دا واوره. وی عایشې زه درته یو خبره کومه خو تادي ونه کړي مور پلار سره مشوره وکړي. دی صرف دې ته ویلي دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره محبت و چې عزت مشوره ده او اختیار دی چې څه دې خوښ هغه به وکړي خو پلار ته به دې ووایي مور ته به دې م ووایي چې داسې خبره ده. هغې وما هو یا رسول الله څه خبره ده ویې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هغې ته ووایي که دنیا غواړي چې زه دې ازاده کړم ښه دنیا به درله درکړم، که آخرت او الله او د الله پیغمبر غواړي نو بیا خو به صبر کوي الله به لوی اجر درکړي. هغې ورته وي دې ته غوږ کښېږدئ دا هغه کم عمره ده چې دا بعض وایي دا څنګه نو دا ظلم والعیاذ بالله دا کم عمره جنۍ دا هغه کم عمره داسې نه وه لکه ته د خپل کور چې ته یو جنۍ ته ګورې چې ته زموږ دا کم عمره چې دي هغه داسې کم عمره نه وو. ولې تاسو د صحابه کرامو سیرت نه دی اورېدلی؟ د هغوی هغه ځوانان چې لا بالغان شوي نه دي جهاد ته تلو شوق به نه و. نو ته به اوس څنګه وې؟ ته به اوس راشي ما ته به دا وې چې زه دا نه منم. ولې نه منې هلکه؟ عبدالله بن عمر یا دا نور صحابه کرام چې واړه واړه وو وایي موږ جهاد له ځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړي دي نه به ځئ. یو سړی راشي ما ته وایي زه یې نه منم. لکه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه زما رور راغلی او دا تورې ځان سره نشو راښکودی. یو سړی وایي زه یې نه منم. ولې نه منې؟ وایي زمونږ خو د 20 کالو دی او پبجي کوي. یعنی دی اوس د هغه صحابه کرامو هغه قصه او ایمان او شان نه مني ځکه چې ده په کور کې یو دا 30 کالو ناست دی هغه اوس هم ټاپي خوري ټاپي په خوله کې پرته یې ورسره څه کوي پبجي ګیم کوي. د ده مطلب دی چې هغه هم که جدا شي سړي وو. که یو سړی و چې عایشه رضی الله عنها د 9 کالو به وري دا څنګه ښځه وه په خپله هغه وایي د 9 کالو ته چې جنۍ ورسي څه شي ښځه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د مور پلار نه به تپوس وکړي ګورې هغې ورته وکتو سترګو کې اوښکې رالې افیک یا رسول الله استشیر ابویه یا رسول الله ستاسو په باره کې زه به وزم د مور پلار نه مشوره علم دې کې مشورو ته څه ضرورت دی. زه غوره کوم الله او رسول د هغه او د آخرت. زه تا غوره کوم یا رسول الله دې کې مور پلار ته مشورو ته ضرورت نشته. دی ولې داسې خبره وکړه؟ ما دا خبره څه دپاره کوله؟ نه د عقل خبره شوې ده مخکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره څومره ښایسته وخت تېر کړی دی. او ګوره جنۍ او ښځه دا نه په ډېر مال خوشحالېږي نه دا د خاوند په کم عمر خوشحالېږي. دا مې یاده کوي ګورې یعنی جنۍ صرف دې ته نه خوشحاله چې زما د خاوند عمر څه دی کم دی. یو سره پیسې ډېرې په پیسو څه کوي او په کم عمر به څه کوي چې په خاوند کې دینداري نه وي سړیتوب نه وي چې په خاوند کې دینداري او سړیتوب نه وي. ښځه دا غواړي. یو خو اوس ما پسې داسې ښځه راولي چې ښځه په خپله بې سړیتوب وي. زه د هغې خبره نه کوم زه د درنې ښځې خبره کوم. که چېرته د درنه ښځه او یو مسلمانه ښځه ولید او تپوس دې ترې وکړو چې خاوند کې دې څه خوښ دي هغه به تا ته دقه وایي چې دینداره خاوند مې خوښ دی حیاناک د سړیتوب خاوند مې خوښ دی. که د رنګ نه توري که د عمر نه زیاتي او که مالي حیثیت د هغه کمي او غریبي هم څه پروا نه کوي. که نه داسې نه ده زما دا خبره غلطه که صحیح ده؟ ښځه خاوند غواړي سړیتوب والا ایمان والا خو چې ښځه هم څه ښځه دې باندې څه کوي اوس هلک دی او عقل یې د سره شتي نه په ده باندې ښځه څه کوي مالداره دی ښه ډېر
او په دقه مال باندې کله شراب څکي کله هیروین کله چرس کله زنا کله فحاشي د دې سړي سره ښځه څه کوي که نه نو دا خبر هم ذهن نه وباسئ چې دا جنۍ به همیشه کم عمر هلک ته خوشحاله بلکې د ښځې کم خاوند پکار دی چې دروند خاوند یې سړیتوب پکې دینداري پکې د الله نه یېرېږي دا وخت موږ سره به ختمېدو دی یو څو خبرې پاتې وي شبهات د هغوی خو انشاءالله به چې ته بیا په بله موقع باندې ذکر کړم خو زه به تاسو ته دا خبره ذکر کړم که موږ ډېر جوابونه وکړو خلک به بیا هم اعتراضات کوي که نه موږ د چا خوله بندولی شو نشو دا جواب او دا وضاحت دا 3 ورځې نصیب دې دپاره و چې چېرته یو کم علمه مسلمان د چا په خبرو کې رانشي نور موږ د چا خوله نشو بندولی که غیر مسلمه دي هغوی به خپل کار کوي دا د هغوی طریقه ده هغوی موږ دشمنان ګڼي زموږ پیغمبر دشمن ګڼي هغه به خاندي راخاندي منکرین حدیث هغوی خو د حدیث سره طبیعت نه لګي نو که موږ دا حدیث ورته صحیح ثابتوو خو هلته هغه د پسې بل لوباسي نو بیا بل لوباسي نو بل لوباسي نو کله به تا ته وایي چې راشه هغه حدیث چې جادو پکې راغلی دی پیغمبر باندې جادو شوی دی دا حدیث چې سندن دا دی دا په صحیح بخاري کې خو دا کمزور دی بل اوس به تا ته وایي دا عیسی علیه السلام چې بیا راکوزېږي په دویم پیر دې باره کې دا دي دې کې دغه دي نو بیا به وایي د دجال دا خبره نو بیا به تا ته وایي چې پیرې د چا بدن ته نشي ننوتې داسې ډکوسلي دي داسې پالتو خبرې دي بل اوس به تا ته دا وایي چې بد نظر لګېده نشتي داسې ګډې وډې خبرې دي رو یو ورځ به ته دا وایي دا مونځ هم نشتي دا زکات هم نشته او غامیدي به دنه جوړ شي غامیدي خو پېژنې که جاوید احمد غامیدي غامیدي صاحب دا وایي دا ګیره میره دا بورقې او دا خبرې دا وایي د عربو عاداتو شریعت کې خو دا نشته دا خو د عربو عاداتو رو سړی هغه طرف ته روان شي نو په دې دروازه الله دې نه کړي چې څوک ورننوځي خو که ورننوتو نو بیا به روان اخر دا چې د هر څه نه څه شي د اسلام نه به هم لاس ووینځي یو مطلب دا او چې څوک اعتراض وکړي نو مطلب به دا نه چې حدیث کې به چلي چل په دې سړي کې دی په دې حدیث پوهه نه دی او ځکه یو شاعر وایي الله اکبر یو ناشنا شعر مې ذهن ته راغی شاعر وایي قد تنکر العین ضوء الشمس من رمدي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي وكلا سترګه انکارو کی د نور د رڼا نه د بیماری د لاسه سترګه کې څه چېري بیماری نو انکارو کی د څه نه د نور د رڼا نه او کله خوله منکره شي دغه ښایسته خوراک د خون نه د بیمارۍ د لاسه په خوراک کې چل دی چل په څه کې دی چل په ژبه کې دی چل په دې سړي کې دی چې دی بیمار دی مټۍ راوړه ماله اوس یې خورم څه ناشنا مټۍ اسپتال کې یو مریض پروت دی هغه له یې ویسه په ژبه کې دی واپس یې ټوکي مړ وي دا دې څه راوړی زهر دې راوړي دا خو خوږه مټۍ ده خو زهر په تا ولګي نو په تا کې چل دی سترګه د سړي خرابه ده سلیدی نشي وایي مړه نور څه نور دی نور خو سره رڼا نشته نو موږ به څه وایو چې نور رڼا نشته موږ به ده ته وایو چې ته څه چل وکړه ته د دې سترګې علاج وکړه وا د نور خو دومره رڼا ده چې ټوله دنیا یې دله رڼا کړې ده او ته دا وایې رڼا یې نشته دا حدیثونه الحمدلله برابر دي او ما تاسو ته په اوله کې ووایي چې دا دوی د امام بخاري سره هسې نه لګي یعنې دا روایت صرف امام بخاري نه دی راوړی دا امام مسلم هم راوړی دی امام احمد هم راوړی دی امام بیهقي هم راوړي دي امام ابن ابي شیبه هم روایت راوړي دي نو دا به ته څه کوې او ساري پورې بنښتی خو ګوره د هغه نورو تذکره نه کوي صرف یو یادوي او هغه سم سړی یادوي هغه څوک دی د امام بخاري روایت یادوي ځکه چې ولې یادوي ابرز ما تاسو ته ووایي ولې امام بخاري یادوي چې دی راوپرځو نور اټومیټک راپرځېږي چې دی راوپرځو هغه نور راوپرځېږي ځکه چې هلته وایي چې دی دومره غټ محدث ګوره غلطي کړې ده هغه نور ولې نشي کولی نو بیا ورو ورو هر څه لاړو ختم شو
او یو څو خبرې بیا هم پاتې شوې خو هغه ما د دې وخت د کمي د لاسه ذکر نه کړې او چېرته انشاءالله ذکر کوم به او که روان د سوال جواب د نشست او زما ذهن کې و اب ذکر کو یو څو مختصر دوه درې خبرې دغه هم پالتو خبرې دوی هسې کوي بې سنده او کمزوري نو ځکه مې ذکر هم نه کړي نو دا لږ څه د دې حدیث په باره کې د دې واقعې په باره کې زړه به بلکل نه کتبره کوي ها چېرته ګوره زړه کتبره نه کوي چې چا حدیث باندې رد وکړو زه صحیح د خفګان سړي زړه ته رسي خو دا چېرته ونه وی زړه کې رانولي چې بس دا خبره داسې پاتې شو او څوک به جواب ورنه کړي چې څو پورې زموږ په دې بدن کې سایي که نه اخرني ساه پورې دا سترګې چې رپېږي اخرني رب پورې چې څومره کولی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې د یو ټکي دفاع به کوو دا سوچ مه کوئ چې الله داسې ځوانان پیدا کړي دي که نه داسې ځوانان دا یو څو دي دا فتنه باز دا یو څو دي او دا بې شماره دي دا علما چې کوم الله پیدا کړي د دې دپاره دي چې دوی به د حدیثونو دفاع کوي الحمدلله ثم الحمدلله چې نور هېڅ هم نشي کولی خو خپل ځان یو سړی وشرموي او خپل کم علم خلکو ته ښکاره کړي او زما په دې باندې اراده هم ده او ما به لږ ډېر لیکلو هم کړي دي داسې یو شپېته پنځه شپېته صفحې د منکرین حدیث و تاریخ او دوی چې دا کمې لوی لوی خبرې رانیولي دي چې لکه دې د لاسه موږ حدیثونه نه منو دې د لاسه په بعضو حدیثونو باندې اعتراضات زما اراده ده انشاءالله چې دا به نږدې ورځو کې زه پوره کړم خو کارونه ډېرې ځکه دا بعضې خبرې رانه لیډ شي که نه زړه کې مې ډېر څه دي نو انشاءالله په دې باندې به ښایسته لیکل کوو او د دوی د یوې خبرې جواب به د الله په توفیق سره کوو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د مرګه پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع کولو د هغه د حدیثونو دفاع کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار مضبوط ساتي د مرګه پورې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.